تازه خبر پروان ولایت کې ولسي خلکو د طالبانو پر ضد وسلې راخیستې دي. دا چې دا خلک څوک دي څوک حمایت کوي جزئیات په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. په پروان ولایت کې د طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره هممهاله د دغه ولایت سلګونو اوسیدونکو د دغه ډلې پر وړاندې وسله راخیستې ده او له طالبانو سره د جګړې لپاره د دغه ولایت غوربند ولسوالۍ ته تللي دي. د پروان والي ویاند واحدي شاهکار نن یک شنبه امریکا غږ ته وویل دغه کسان چې شمېر یې 500 تنو ته رسیږي له سیمه ییزې ادارې سره په همغږۍ د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د پروان په ناامنه سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه ولسي وسلوال د پروان والي، د پروان قومي مشرانو او په ځانګړي ډول د ولسي جرګې لخوا رامنځته شوي دي او مشري افغان امنیتي ځواکونه کوي. له دې سره هممهاله په ولسي جرګه کې د پروان ولایت استازي عبدالظاهر سالنګي ویلي چې دغه ولسي پاڅونوالو په رسېدو سره په غوربند دره کې د میشتو افغان ځواکونو مورال قوي شوی او په خبره یې طالبان به له ماتې سره مخ کړي. هغه ویل چې که اړتیا پیښه شوه په دغه ولایت کې به د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف نور ولسي پاڅونوال هم چمتو او د طالبانو د ځپلو لپاره بېلابېلو سیمو ته ولېږدول شي. هغه ویډیو چې د پروان ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر لخوا خپره شوې ده لیدل کېږي چې دغه کسان په سپکو او درنو وسلو سمبال دي. د پروان والي ویاند واحدي شاهکار همدارنګه زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د پروان ولایت په شینوارو او سیاګرد ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي چې په خبره دغه فعالیتونه د افغان ځواکونو لخوا دفع شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټاکل شوي په نږدې وختونو کې غوربند 3 ولسوالیو ته تازه دمې کومکي سرتیري هم ولېږدول شي. اغلې شاهکار ټینګار وکړ چې نن به څه باندې 100 ولسي پاڅونوال له وسلو او مهماتو سره د طالبانو پر ضد شینوار ولسوالۍ ته ورسیږي. پروان د کابل له ګاونډیو ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت 9 ولسوالۍ لري چې د کوه صافي، شینواري، سیاګرد او بګرام او جبل سراج ولسوالیو په ځینو سیمو کې طالبان حضور لري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.